اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي او انګریزي کال د جنوري نه شروع کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله، نو هغه د صحابو سره مشوره وکړه چې یو تاریخ د اسلام مقرره و، چې د کوم وخت نه مقرر. نو چاوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه به مقرر کو، او باغې اتفاق ونه شوې، دا خو عیسایانو تاریخ دی، نو هغې سره مشابهت راځي. هغې د عیسی علیه السلام د ولادت نه شروع کړې ده. چاوی د نبوت ته چې کله رسول الله مبارک ته نبوت او پیغمبري ملو شوې ده، چا وفات یادو. مختصرا دا د چې فیصله په دې وشوه چې د اسلام لوی قوت او طاقت د هجرت نه پس کاره شوی دی، او الله پاک چې قرآن شریف کې اعلان کړی دی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم و یو رښتونی دین را لېږلی دی، د الله د طرف نه سوچا او رښتونی دین دی، او دی به دا دین په نورو دینونو غالب کوي. الله به غالب کی د حضور پاک په برکت. نو د دین غلبه د هجرت نه پس راغلی ده، او د هجرت نبوت قاسم دی، هغې کې خو شک نشته، اخو د حضور پاک مسلم دی او ښکاره دی. خو ډېره لویه غلبه چې دین ته راغلې ده، چې د حضور پاک د راتلو مقصد ته او چې دین غالب شي، د هجرت نه پس شوې ده. او د هجرت نه پس ډېر جهادونه هم شوي دي، او د هجرت نه پس اسلامي ریاست او حکومت هم قایم شوی دی. او د هجرت نه پس د مدینې خلکو انصارو ډېرې غټې قربانۍ هم ورکړي دي، او د مدینې منورې د زندګۍ لوی اهمیت هم دی. نو بس د هجرت نه به دا تاریخ مقرر په دې فیصله وشوه. نو هجرت خو د حضور پاک په ربیع الاول کې شوی دی، خو تیاری یې د محرم نه شوی و. ذوالحجه کې د حضور پاک سره د مدینې انصارو بیعت وکړ. د بینا کې د یو غونډۍ شاته لیلة العقبه، او هغې بیا دعوت ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم له د هجرت. نو حضور پاک صحابه ته وی ځای روان شي. نو څه صحابه د ذوالحجې په آخر کې ووتل د لوی اختر د میاشتې، او څه په د محرم کې ووتل. خو محرم چونکې اشهر حرم ورته وایي، د هغې لومبۍ میاشت وه، نو دوی فیصله په محرم وکړه. نو محرم نه اسلامي تاریخ شروع کېږي. هغه اسلامي میاشت د محرم د عزت میاشت، د احترام میاشت ده. عربو به هم د اسلام نه مخکې د دې میاشتې قدر کو. په دې کې به جنګ جګړې نه کولې، په دې کې به د غشو نه اوسپنې ویستې، د نیزو نه به هم اوسپنې ویستې. هسې نه چا سره هم جنګ راشي، تورې به یې تیکو کې ومنډلې، چې ته په غلطۍ کې غزار راله په غوسه کې ونه شي. دې کې که د پلار قاتل به هم چاله د توسې مخکې په مخه ورغې، نو غږ به یې نه کو. دې نه دا شروع شوه. خو زما رونو، محرم قیبتي میاشت ده، د مخکې نه را شروع میاشت ده. دې کې یو ورځ ده، 10مه ورځ د محرم، چې شریعت هغې ورځې ته ډېر د عزت په نظر کتلی دی، ډېر د قدر په نظر، لکه څنګه چې د جمعې شپه د قدر په نظر ورته شریعت کتلی دی، یا د عرفې ورځ ته د قدر په نظر کتلی شوي دی، او یا لکه د لیلة القدر په رمضان کې اخیري شپو کې چې کومه برکتي شپه ده، هغې ته د قدر په نظر کتلی شوي دي، یا د شعبان د شو قدر 15مې شپې ته چې د قدر په نظر کتلی شوي دي. دارنګې د دې میاشتې 10مې ورځې ته د قدر په نظر کتلی شوي دي. او عاشوره ویم ورته په دې نسبت باندې چې دا د دې میاشتې 10مه ورځ او 10مه شپه راځي. دا میاشت ډېره د برکتي میاشت ده، د دې شپې د وجې نه هم زموږ بعضې علماو لیکلي دي، بعضې علماو چې د عاشوره ورته په دې نسبت هم وایي چې 10 پیغمبرانو ته الله په دې ورځ باندې ډېرې خوشحالۍ ورکړي.
لکه حضرت آدم علیه السلام چې الله دنیا ته راکوز که او جلل یې ټوله شپه د شپې راکوز شوی و. سریلانکا کې کوز شوی و په یو غر، اوس هم د آدم علیه السلام د خپې نښه په غر د پاسه پرته ده. او بیبي حضرت حوا دا په جده کې راکوز شوې وه او د عرفات په میدان کې یو بل سره بیا پیژنګل وشوه. نو چې په کومه شپه راکوز شو او په سار باندې نور پرې راوخته او رڼا پرې راغله د ورځې، نو دا د عاشورې ورځ وه. ګوره لویه خبره ده. حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته او قوم یې خدای غرق که او کشتۍ په دریاب د پاسه ګرځېده او بیا په یهودي غر د پاسه ودرېده، قوم یې الله تباه که او کشتۍ ودرېده او دې ته کوز شو، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود بادشاه اور ته وغورځاو او سموده په اور کې اور په الله ګل ګلزار که، وی چې په کومه ورځ د اور نه راووت، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت موسی علیه السلام، دا خو بخاري کې دي د موسی علیه السلام چې هغه له خدای د فرعونیانو نه نجات او خلاصي ورکه او په بحر قلزم باندې واوړېده او فرعونیان سره د ټول لښکر خدای د موسی علیه السلام په مخ کې غرق کړله. څومره غټه خوشحالي د موسی علیه السلام لره چې د دشمن نه خدای بچ که او دشمن یې خدای د سترګو وړاندې غرق که، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت ایوب علیه السلام چې بیمار شوی و، الله د بیمارۍ نه جوړ کړی دی، وی دا هم د عاشورې ورځ ده. او حضرت یونس علیه السلام چې د کب ګیډې ته تللی او د کب په ګیډه کې لګیا و، بیا د الله تسبیحات وی، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او دا تسبیحات وی او بیا الله د کب د ګیډې نه په اوچه راوغورځاو، کب پلټی که، یو جون ورته دویم میلو شو، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. او حضرت عیسی علیه السلام چې خدای پاک د دشمنانو یهودیانو نه بچ که او بر اسمان ته وخیږو، او اوس هم عیسی علیه السلام په اسمان کې دی، بره په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي، دجال سره به مقابله کوي او دجال به وجني. نو عیسی علیه السلام چې د یهودیانو دشمنانو نه خدای پاک بچ که اسمان ته وخیږو، وی دا هم د عاشورې ورځ ده. او حضرت سلیمان علیه السلام ته یو مسله پیښه وه، هغه مسله چې ورته خدای حل کړله او الله ورته هغه خپله بادشاهي واپس کړه حضرت سلیمان علیه السلام ته، وی دا هم د عاشورې ورځ ده. او بعض علما پکې دا هم لیکي، قرآن شریف کې الله د اصحاب کهف متعلق لیکي، خو پیغمبران نو نیکان خلک وو چې وی ونقلبهم، مونږ یې اړو ذات الیمین و ذات الشمال، کال کې یو ځل په ډډه اوړي، وی د عاشورې په ورځ باندې په ډډه اوړي. او حضرت داود علیه السلام الله ته ډېرې سجدې لګولې وې او ډېرې توبې الله ته وویستې او ډېره زیاته جړی کړې وه او الله توبه قبوله کړه، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. او بیا ډېره لویه خبره ده چې د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ملاقات شو د یعقوب علیه السلام، کله چې یوسف علیه السلام والد صاحب محترم او د هغه رونه مصر ته لاړل او په مصر کې د یوسف علیه السلام سره ډېره موده پس ملاقات شو او داسې عجیبه ملاقات و چې د الله په اجازت د اسمان فرشتې تماشې له راغلې وې، وی دا هم د عاشورې ورځ وه. هسې دا مې تاسو ته د بعضې علماو اقوال دي، تاسو ته یو مثال دله درکه، په دې مې پوه کړی چې دا ورځ څومره برکتي ورځ ده او څومره قیمتي ورځ ده د عاشورې ورځ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د روجو د فرضیت نه مخکې به په دې ورځ روژه نیوله په مکه مکرمه کې د عاشورې پر ورځ، او درې به ایام بیض نیولې، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه د هر اسلامي میاشتې. نو چې حضور پاک مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو یهودیانو به هم دا روژه نیوله. نو حضور پاک د یهودیانو نه تپوس وکړ، وی تاسو په دې ورځ روژه ولې نیسئ؟ وی په دې ورځ زموږ پیغمبر موسی علیه السلام خدای د فرعون نه بچ کړی دی. دریاب وتوشلید بحر قلزم، لوی دریاب د سمندر دریاب ما لیدلی زه ورته تللی، لوی سمندر دریاب دی، یو غاړې نه بله غاړه نه ښکاري، دومره لوی دریاب دی، سمندر دریاب. دا نهر سویز نه لږ غوندې مخکې دا نهر سویز هم د بحر قلزم اوبه دي، د نهر سویز سره دوه دریابونه میلو شوي دي. نو دا بحر قلزم حضرت موسی علیه السلام ته الله وشلو
او لارې پکې جوړې شوې او قومونه هر یو قوم ته ځان له لاره شوه، هر یو قوم ته، او هر یو قوم په جدا جدا لار باندې ووته. او فرعون چې ورپسې شو نو دریاب په خدای جوخ کړ، نو فرعون سره د ټول قوم او لښکرو نه خدای تباه کړ. نو زموږ پیغمبر له خدای د فرعون نه نجات ورکړی دی، او زموږ پیغمبر له د فرعون او د هغه د لښکر نه، او فرعون او د هغه لښکر الله تباه کړی دی. نو ځکه موږ د شکریې د وجې نه په دې ورځ روژه نیسو. نو رسول الله مبارک سو فرمایل وی نحن احق بموسی منکم، وی موږ خو ډېر مناسب یو چې د موسی علیه السلام تابعداري وکړو. تاسو یې دین خپل نه منئ او زه یې منمه. نو حضور پاک صحابو ته د مخکې په شان اډر وکړه، وی تاسو هم دا روژه نیسئ. مخکې به هم نیولې، خو د دوام او امر یې وکړه چې همیشه یې نیسئ. لیکن بیا چې د رمضان روژې فرض شوې زما وروڼو د رمضان، نو بیا د عاشورې د روژې فرضیت ختم شو. لیکن رسول الله مبارک به بیا هم نیولې مستحب دي که څوک یې نیسي. صرف دومره ده چې په وفات نه یو څو ورځې مخکې په دغه کال حضور پاک یې ورمان کړی، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وی که آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به هم ورسره نیسم. د دې وجې نه علما لیکي چې که یوازې لسمه نیسي یهودیانو سره پکې تشبیه راځي، او پیغمبر مبارک ارمان هم کړی د نهمې، نو نهمه ورسره ونیسي. بعضې فقها وایي خیر دی که لسمه او یولسمه نیسي نو ونیولی شي. او د حدیث سره موافقت په دې راځي د پیغمبر مبارک د ارمان سره چې نهمه د دې میاشتې ولسمه ونیولی شي. نو نن څلورم تاریخ دی، نو لسمه لکه په څه راځي؟ نن د جمعې ورځ ده که نه؟ څلورمه ده. نو خالی، اتوار، ګل، نهه او چهارشنبه او زیارت. نو چهارشنبه او زیارت راځي. داسې ده که نه ده؟ خالی، اتوار، ګل، نهه، چهارشنبه او زیارت. نو چهارشنبه نهمه راځي او زیارت لسمه راځي. نو تاسو ټولو مسلمانانو ته د دې میاشتې ګورې برکت دا دی چې ټول مسلمانانو له پکار دی چې د چهارشنبې او زیارت پر ورځ یعنې نهمه او لسمه روژه ونیسئ. د عاشورې زموږ د پاکستان او د دې ټولو کمیټو په یو ورځ باندې ده. نو د زیارت پر زیارت دی که نه هلکه تاسو ته یاده ده؟ د زیارت ورځ غالبا راځي لسمه. نو د زیارت پر ورځ باندې ټول مسلمانان روژه ونیسئ او د چهارشنبې هم ورسره ونیسئ، ځکه رسول الله مبارک او صحابو دا روژه نیولې ده او ډېر لوی برکت دی پکې. یو حدیث کې داسې هم راځي چې د عاشورې د ورځې په روژه باندې رب العالمین د یو کال ګناه خدای پاک انسان ته معاف کوي. نو ډېره زیاته فایده ده په دې ورځ په روژه کې. یو پکې دا عمل دی. دویم عمل په دې کې څه دی؟ یو حدیث کې راځلی دی وان کان فیه کلام، لیکن خیر دی د فضیلت دپاره ویمه ادا چې رسول الله مبارک فرمایي، مشکات کې دا حدیث شته، من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشورا، چا چې په خپل بال بچ باندې د عاشورې په ورځ فراخه روزي وخوړه، نو وسع علیه سایر سنته، دل باندې به خدای ټول کال باقي کال فراخي راولي. دا ورځ ده. ګورې ډېر خلک د شوق قدر ټیلیفون کوي، یاره جي هغه ده او بال بچ ته خیرات ورځ دا ده. څوک رجب یادوي، دا ورځ ده. په خپل بال بچ او په خپل اهل و عیال چې کوم ستا په کور کې دي تا سره، ښځه پکې راله، بچي پکې رالل، لوڼه پکې رالل، نوسي پکې رالل، نوکران که د سره ډېرې هم پکې رالل. چې څوک د سره چې د چا روزي پتا ده او د چا مشقت ته اوچتی، نو دا ټول پکې رالل. نو د دې حدیث راوي د حضرت سفیان رحمه الله، هغه وی ما په دې حدیث باندې عمل وکړو. نو وی چې څنګه رسول الله مبارک فرمایلی وی اقسم خبره وموندله. نو دا دوه عمله په دې ورځ دي، نور عملونه پکې نشته. دغه دوه عمله دي، یو د عاشورې د ورځې روژه خو نهم هم ورسره ونیسئ، او دویم په دغه ورځ باندې خپلو بچو له فراخه روزي ورکول، چې بچو له تنګه روزي ني، ښکلې روزي وله ورکئ او فراخه روزي خپلو بچو له ورکئ، او خپل بچي او کور ښځه په روزه خوشحاله کئ. نو حضور پاک فرمایي راتلونکې کال به در باندې خدای په فراخۍ باندې دیل. اوس خو قصه اسانه ده، فراخه روزي. اوس خو زما په خیال کې هر چا ځان له فرج د غوښې ډک ساتلی دی. پخوا خو به غوښه خلاصه شوه
اوس خو ما بل په لاره تلمه نو یو قصاب دوکان هلکه بیا دوکان تاسو نه کولاوه وی نه شورې نه پس به کولاوه مې دا ولې نو وی خلکو سره پرجونه ټک دي زموږ نه غوښې څوک چېرته اخلي وی شورې ته بیا رسئ بیا شوره نه خدای دې پکې خیر واچوي چې لا بلې روجې ته یې ونه رسئ خلکو ځان سره خیر دې سمنه نه دي په شریعت کې غوښه ذخیره کول دا ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې یو کال حضور پاک مبارک فرمایلی وی د قربانۍ ورځې به د 3 ورځو نه زیاتې نه خورئ په هغه کال قحط و غربت و مطلب یې دا و چې بیا خو سقا کېږي په 3 ورځو کې خلاصولی شي نه مخ او 3 ورځې نه پس به خورې نه نو پرې چې خلک یې غریبانانو له ورکړي نو په بل کار یې بیا اعلان وکړو ویې به خورئ او ذخیره یې وکړئ نو هغه زمانه کې به خلکو ذخیره کوله په دې چې مالګه به یې ورکړه او اوچې به یې کړې نو بیا به استعمالولې پخولې به اوس به له خلکو پرجونه اخیستې دي او په هغې کې ذخیره کوي نو هېڅ بدیت نشته که چا کار پرته او څوک هغه پخه کړي یا ځان له نوره سبزي یا کم چې د بجو ته پې ښه پوهېږي په دې خلک ښه پوهېږي دا 2 عمله دي د مارونو اوس یو بله خبره درته کوم عاشورې ورځ ډېره برکتي ورځ ده او مبارکه ورځ ده نو په دې ورځ باندې الله پاک د رسول الله مبارک نیازبین وسی حضرت حسین ته شهادت ور نصیب کړی حضرت حسین رضی الله عنه ته شهادت ور نصیب کړی دی او ډېر په ظلم باندې حضرت حسین شهید شوی قسم دی چې سړی تاریخ وګوري که نه زه چې دې ځای له کله تاریخ له راشمه نو زما نظر پې منډه ووایي زه ورته کتې نه شم چې دې کې دا څنګه د رسول الله مبارک د امت دعوه کوي دا خلک او څنګه ځان ته د پیغمبر علیه السلام امتیان وایي چې هغه ماشوم بچی چې رسول الله مبارک په ماشوموالي کې څومره په مینه لوی کړی دی د رسول الله مبارک چاچی و ام الفضل د فضل ابن عباس مور و د حضرت عباس بیبي وه نو حضور پاک نه راغله او ډېره پریشانه وه وی د الله رسول ډېر هیبتناک خوب مې لیدی دی ډېر ناشنا خوب مې لیدی دی وی څنګه وی خوب علم چې ستا د غوښې یو ټوکړه مې را پرې کړه او غېږ کې مې پرېوته ستا د غوښې ټوکړه مې پرې کړه او زما په غېږ کې پرېوته ډېر خطرناک خوب مې لیدی دی نو رسول الله مبارک ورته ام الفضل چاچی دا خو خطرناک نه دی دا خو ډېر ښکلی خوب دی زما د غوښې ټوکړه د فاطمې بچی دی د فاطمې به اولاد کېږي زوی به کېږي بچی به کېږي دا د غوا د غوښې ټوکړه ده او ستا غېږ کې به راپرېږدي ته به یې تربیت کې ته به یې لویې واقعي هم اقصې وشوه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر مبارک د لاډلي لور ډېره نیازبینه او ډېره محبتي لور حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نه الله پاک دې پیدا یا 3 د شعبان دی یا 15 د شعبان 4 هجري وه د پیغمبر علیه السلام د هجرت 4 کال څوک 3 یادوي تاریخ او څوک 15 یادوي په دې کې پیدا شو د پیغمبر علیه السلام د وفاته پورې دی نابالغه و د حضور پاک د وفاته پورې دی د 6 او د 7 کالو په منځ کې و لا خو 7 کال هم پوره نه دی پوره شوی دومره ماشوم راکوټی و او چې څنګه پیدا شو او حضور پاک ته پته ولګېده نو رسول الله مبارک ورغی الله اکبر نو ماشوم یې ورته راوچت که نو غېږ کې ونیوه غېږ کې او چې غېږ کې ونیوه نو په ښي غوږ کې وله بانګ ووې او په غس غوږ کې ورته اقامت ووې ړومبې د حضرت حسین غوږ ته د رسول الله مبارک اذان دننه شوی دی او غس غوږ ته د حضور پاک مبارک اقامت دننه شوی دی ماشاءالله دلته اوس هم خلک چې ماشوم پیدا شي یو عالم لی بوځي وي بانګ والاو پخپله هم ویلی شي بانګ یو نیک سړي له چې ړومبې غوږ ته د دې توحید او د الله د لویۍ د اواز وردن شي لیکن دا څونه مبارک ماشوم دی د هر چا د خولې نه د حضور پاک ته مبارک خولې بانګ او اقامت یې په غوږونو وردن نه شو او بیا څونه د خوشحالۍ خبره بیا یې اوچت که نو رسول الله مبارک خپله ژبه مبارکه د هغه په خوله کې کېښوده الله اکبر خلک ګوټي ورکوي کجوره راوالي او یو عالم یو نیک سړی په خوله کې اوروي او ماشوم لی په خوله کې کښېني چې د دې ماشوم خولې ته ړومبې د دې نیک انسان لاړې وردن نشي
تحنیک ورته وایي په عربی کې. لیکن رسول الله مبارک څه چل وکړه؟ خپله ژبه مبارکه یې راوویسته او حضرت حسین یې په خوله کې کېښوده او هغه اوروله. د ړومبې په غوږونو د پیغمبر مبارک بانګ او ړومبې په شونډو او په خوله کې د حضرت حسین خېټې ته د رسول الله مبارک لاړې وردننه شو. څومره زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او بیا په 9 ورځ ورته نوم کېښود حسین. ښایسته نوم، ښکلی. حسن ډېر ښکلی. حسین هم معنا ښکلی تصغیر د حسن دی. ښایسته ګوټې ښکلی نوم دی وله کېښوده په 9 ورځ. او پیغمبر علیه السلام په یو ګډه لال په عقیقه کې په حضرت حسن هم ګډه لال کړی او په حضرت حسین هم ګډه لال کړ او نوم یې ورته کېښود او سر یې وله په 9 ورځ باندې وخوریو او د سر د ویښتو په مقدار د هغې په وزن سپین زر چاندي رسول الله مبارک خیرات. او بیا ام الفضل له خپل چاچي له ورکړه چونکې حضرت فاطمه لږه کمزورې وه او مخکې بل بچی په غېږ کې حضرت حسن، نو دا حسین یې واغېسته او ام الفضل له یې ورکړه. خوب هم هغې لیدلی وی دا ماشوم دلوي وه. نو د هغې یو بچی شوی قسم رضی الله تعالی عنه. حضرت قسم په ازبکستان کې په سمرقند کې دفن دی. نو حضرت قسم له پی ورکول نو دا ماشوم یې ورسره یو ځای کړ. نو دا عباس رضی الله عنه بیبي ام الفضل لوی کړ او د حضور پاک به کله کله ورغې نو فاطمې ته به ویې زما بچي ماله راوباسه او قسم په خدای بویول به ذات ته به یې نږدې کړل او بویول به وی هما ریحانتای من الدنیا. ماشاءالله دا په دنیا کې زما کشمالوګان دي. کشمالو ښایسته ښکلې بوی کوي. کچمالو خلک یې بویوي، ماله خوند راکوي، ماله د دوی نه خوشبو راځي. زه پرې خوشحالېږم. رسول الله مبارک بویول به بویول دومره مینه. یو ځل رسول الله مبارک په لاره تېرېده، د حسن و حسین د ماشومانو ژړل په کور کې دننه واړه خامخا ژاړي. رسول الله مبارک خپلې لور فاطمې له اواز ورکړه وی ماشومان قلار که دا ولې ژړئ؟ دومره مینه. او دقسې په منبر حضور پاک ناستو او صحابو ته تقریر کو او دا دواړه ماشومان را روان دي او تیندکونه خوري. واړه دي لا پوره ګرځېدي هم نشي. اوهو قسم دی حضور پاک د منبر نه کوز شو او دواړه بچي په غېږ کې راوچت کړل. یو یې په دې پتون کېښود، بل یې په دې پتون کېنو او الله رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې مال او بچي ازمایش دی. وی دا بچي مې دواړه ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل نو ټینګ نه شوم او ورکوز شوم. دواړه مې اوچت کړل او په غېږ کې مې کېنو. لیکن دا نیازبینم الله د خلکو د لاسه شهیدان شو. حضرت حسن ته زهر ورکړی شو او هغه په هغې شهید شو. او حضرت حسین سره په کربلا کې هغه ظلم شوی دی، هغه ظلم چې دویم که د اسمان ماتېدی او دا ځمکه شلېدلې او دا غرونه ټوکړې کېدې نو د حضرت حسین په شهادت به شوی. دا افسوس کومه دغه خلک هم د دې دعوه به کوي چې موږ مسلمانان یو. څومره ظلم. ته به د قیامت په ورځ رسول الله مبارک سره مخامخ کېږي څنګه؟ او د دې پیشنګویي هم حضور پاک کړې. بلکې یو روایت کې داسې هم راځي، یو روایت کې چې حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها له حضور پاک یو خوره ورکړې وه. وی ام سلمې دا خوره دا شیشه کې ځان سره واله وی د الله رسول دا څه شی دی؟ وی دا چې په کومه ورځ باندې حضرت حسین شهید شي د دې خورې نه به وینه جوړېږي. یو روایت کې دا هم شته او یو روایت کې دا هم شته چې رسول الله مبارک وژړل، یو سترګو نه اوښکې وبهېدلې. نو صحابه وی الله رسوله ولې سترګو نه اوښکې وبهېدلې؟ وی ما ته الله پاک دا خبره راښکاره کړه چې زما دا بچې به زما امت وجني. بادشاه دپاره بادشاهي څونه خوږ شی دی، سلطنت دپاره څونه خوږ شی دی، د پیغمبر د نوستي نه زیات خوږ شی دی. مرګ د مسلمان ډېر لوی جرم. الله قرآن شریف کې فرمایي چې یو مسلمان دې مړ کړه داسې شوه لکه چې ټول انسانیت دې وژلی، کانما قتل الناس جمیعا. او دومره الله پاک په یو څیز نه خفه کېږي لکه
د مسلمان په بر کې څونه خفه کېږي. الله وایي دا ټوله دنیا روانول په دې نه خفه کېږم، خو د مسلمان په بر ډېر خفه کېږي. نن سبا په ډېر معمولي څیزونو خلک لګیا دي یو بل وجې. څوک د اجرت دپاره د پیسو دپاره مړ کي سړی، او د چا معمولي غوندې بغض حسدي او ډز والا ورکي راشه وي توت تنور دې پکې وجوه. اگر چې پته رستو لګي څوک پټه پاتې کېږي، لیکن خدای له به څه جواب ورکړي، قبر له به دی که به نه دی. قیامت ورځ شته که نشته؟ مرګ ډېر ګران کار. حضور پاک فرمایي دا خو لا د انسان مرګ دی، یو موټی وینه چې د چا توی کړه د ده او د جنت په منځ کې دا حایل دی، دی به جنت ته نه ځي. یو موټی وینه. او د قیامت پر ورځ باندې ناسیة القاتل بید المقتول، د مقتول به د قاتل دا سټوکې کلک نیولي، د سټوکي دا به یې نیولي او د الله دربار ته به یې راکاږي وي هذا قتلني، ده وجلې، ده وجلې. الله وی وجل خو زما کار دا خو زه وجنم، او ستا سوچ دا ما مړ دې وخت قاتل وي زه یې وجل، زه دله ژوند ختموم. ژوند ختمونکي خو رب العالمین دی، ظالمه ته خو نه. نو قتل ډېر زیات خطرناک جرم. مسلمان وجل، یو ماشوم کې یو ګوډاګي جوړ کړي او ته والا ګوډاګي روان کړي، هغه ماشوم څومره نخرې کوي، په ځمکه څومره رغړي. بیا انسان غوندې اشرف المخلوقات انسان چې الله پیدا کو دی جوړ کو، او دا انسان چې کلمه وایي، او دا انسان چې درود شریف وایي، او دا انسان چې مونځ کوي، او ظالمه ته په دره لګي وچ دی. یا څومره علما دي خلک وړه، څومره علما کرام څه ظلم نه کوي. پکار دا چې ته علم وکړې، په بچي علم وکړې. د یو کس په خپل بچي علم کړی دی او عالم ته جوړ شوی دی، او امت ته ترې لوی خیر روان، امت ته ښکلې عقیده ښیي، عمل اخلاق او د پیغمبر دین ښیي، او ظالمه ډز دی ورکړه مړ دی که او خو دې شهید کړه، خو ځان دې دوزخ ته ورسوه. ډېر خطرناک شی دی زما وروڼو باندې. سوچ نشته زموږ د خلکو په زړه کې مسلمان وجل. یو روایت کې مې لیدلی دي، خیر د عبرت دپاره ښه ده چې درته یې ویمه. حضرت آدم علیه السلام دوه زامن دي، یو قابیل او بل حابیل. نو هغه زمانه کې ودا وه چې دوه به برغونې پیدا کېدل. نو قابیل سره خور پیدا شو او حابیل سره هم خور پیدا شوه. نو هغې کې به قانون دا و چې دا چا سره په برغونې خور پیدا شو، نو دې سره به یې نکاح نه صحیح کېدله. یو کال به چې کوم رور خور پیدا شو او بل کال به رور خور پیدا شو، نو د هغه یو کال رور له به یې د بل کال دا خور په نکاح رشته او د دې بل کال د رور له به یې د هغه بل کال خور په نکاح رشتله. نو قابیل سره خور پیدا شو، هغه لږه خوبصورته وه، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه هم ښایسته وه، خوبصورته وه، هغسې به نه وه. نو آدم علیه السلام د خپل قانون مطابق قابیل ته وایي چې ستا خور به حابیل ته په نکاح کړم، او د حابیل خور به زه تا ته په نکاح کړم. قابیل وایي چې داسې نه، دا ما سره پیدا را او دا زما خوښه ده، دا به ما ته په نکاح کې، او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه، هغه ته په نکاح کړه. آدم علیه السلام یې ته خو د خدای د حکم نه خلاف ورته کې، لکه اوس چې خپلې سکه خور سره نکاح منه ده، نو چې چا سره به کومه خور پیدا و نکاح منه وه، ستا نکاح نه کېږي د خپلې خور سره، ته به د حابیل خور سره نکاح کوي او حابیل به ستا خور سره نکاح کوي. دوی نه منله. نو آدم علیه السلام خبره خو حجت وه، خو پیغمبر و، خو د دې د زړه دپاره یو کار و. وی ښه د یو کار وکړئ، صدقه وکړئ، خیرات وکړئ، چې د چا صدقه قبوله شوه به په حق وي، او که د چا قبوله نه شوه به په ناحق وي. نو هغه زمانه کې به د صدقې د قبلېدو طریقه دا وه چې اور به راغی نو صدقه به یې خوړه. حضور پاک فرمایي وی د ما نه مخکې امتونو کې به صدقه داسې قبلېده چې چا به صدقه وکړه اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله، به دا به د قبولیت نښه وه، او چې د چا صدقه به اور ونه خوړه دا به د دې نښه وه چې دا قبوله نه ده. وی زمونږ ضعف ته خدای وکتل، زمونږ کمزورتیا ته الله وکتل، نو خدای پاک زمونږ صدقه اوس به اور نه خوري، مونږ دی جایزه کړه چې دا تاسو خورئ. نو قابیل دی وی تم صدقه وکړو، حابیل دی وی تم وکړه. نو قابیل به فصل مسل کاره زمینداري کوله، نو خامه غنم منم بیکار یې راواغېستل او هغه یې صدقه کړل. او حابیل ګډان ساتل، هغه یو ښه قیمتي اعلی ګډ راواغېسته ولالې که هغه یې صدقه کړه. نو اور راغی او د حابیل هغه ګډ یې وسوځه او هغه یې وخوړه، او د حابیل هغه یې ونه خوړه. نو آدم علیه السلام ورته یې هم لیدل، ګوره حابیل په حق نه او قابیله ته په ناحقه یې، ستا خور هغه له ورکوم
دا هغه فورتاله دې دوران کې آدم علیه السلام بیت الله ته راغی حج له وایي چې د حج نه واپس ځي غالبا تفسیر الصحابي دا واقع لیکلی نور هم یو دوه درې تفسیرونو کې شته دې د عبرت دپاره درته ویل چې د حج نه واپس ته ګوري نو پونو کې ازغي دي غلي ده بعضې بوټي ته چې ګوتې چې میوه ترخه ده اوهو دا ولې دا خو لوی انقلاب راغلی دی مخکې خو په اونو کې هر یو کې میوه وه خوږه وه چا کې میوه نشته چا کې ترخه ده یو بوټي کې غنې نه وې ازغي نو دې کې خو ازغي پیدا شوي دي دا څه مسله پیښه ده حضرت جبریل علیه السلام والا راغی وی دا ستا یو زوی لګې شوی دی قابیل او بل زوی درته وجلی دی نو الله پې دومره غصه شو چې په دنیا کې د اربونو شپې شمېره اونو نه میوې ختمې کړې چا کې ازغي پیدا کړل او چا له میوې ترخې دون الله د مسلمان په مرګ الله ډېر زیات خفه کېږي په دومره په بل څه نه خفه کېږم لکه انسان چې ما پیدا کو بیا ایمان مې ور نصیب کو مسلمان مې پیدا کو او ستې وجنې ظالمه په دې بیا ذات الله خفه کېږي دومره په الله خفه نو چې د انسان په مرګ الله خفه کېږي زما روح بیا انسان څوک دی انسان حضرت حسین دی انسان څوک دی د پیغمبر مبارک کچمالو دی انسان څوک دی د حضرت فاطمه بچی دی انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک وله په غوږونو کې بانګ او اقامت کړی دی انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک په خوله کې ورته خپله مبارکه ژبه ایښودی انسان څوک دی هغه دی چې پیغمبر مبارک په دې دواړو کونډو به کېنول او انسان څوک دی هغه دی چې رسول الله مبارک په سجده به پروت و دا حسین به راغی د پاسه به پرې ورختېده رسول الله مبارک به غږ نه کو چې که زه پاسم دا بچی ښکته ونه غورځېږي ورته به په سجده اوږده سجده پروت و چې د ما دا نوسې ښکته پرېونه ځي الله اکبر داسې انسان او بیا راځي او انسان یې وجلي او ځان ته مسلمان هم وایي او د پیغمبر امتي هم وایي الله اکبر کائنات فرشتې د الله ونې بوټې اسمان او ځمکې به څونه جړلې وای حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې خوب مې ولید او په خور کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید لاس کې ورسره شیشه ده او ډېر زیات پریشانه دی او سر مبارک یې ببر دی مې د الله رسول ډېر پریشانه څه چل شوی دی وی شهدت قتل الحسین آنفا وی اوس د حسین قتل چې هغه شهید کېده هغه ځای ته تللی نه دا مشکات کې شته وګورئ عبیدالله ابن زیاد چې کوم ګورنر د مکې و د یزید در طرف د هغې ظالم په ظلم شهید شو او یوازې دې نه د خاندان نبوت د پیغمبر د بنو هاشم د خان نبوت 2 او یا 3 کسان شهیدان 3 او سر یې دې پرېږده سر د حضرت حسین دی او ګورنر عبیدالله ابن زیاد دی یوړه نو چامپین ورسره و نو د حسین رضی الله عنه دا پوځ یې پې داسې والی سر یې په کاسه کې ورته پروت و او تنزن یې وي خلک وایي چې دا ډېر ښایسته دی نو او واقعي د رسول الله مبارک دواړه نوسي حضرت حسن د پیغمبر د نیمې پورته سره یو شان د حضور پاک د نامه نه پورته چې کوم شکل و حسن اقه شانتي و او د نامه نه لاندې در خپو پورې چې د حضور پاک کم انداز او شکل و حضرت حسین اقاسي و چوکه باندې داسې دا پوزه ولاواله او طنز یې کو خلک وایي دا ښکلی څنګه ښکلی دی حضرت انس وایي ما ور ټوپ کړی مې لرې که عبیدالله ابن زیاد ظالمه دا چامکین دا چوکه زما دی د الله په ذات قسمي دا کومه پوزه چې ته نن په چوکه وې ما رسول الله مبارک لیږلی دی چې دا پوزه یې ښکل کړی دی داسې انسان نه به څه ګیله وکړي او بیا الله ته بدل واغېسته بیا قصه اوږده ده زه خو مختصره درته ویمه په دغه عبیدالله ابن زیاد او په هغې الله بل را مسلط کو او ټول یې تک وساترې کړل مړې کړل یو عالم وی د دمشق په یو میدان کې د کوفه د غالبا او که دمشق خطا کېږم دا سرونه پرتو
د دې ګورنر عبیدالله ابن زیاد هم پکې پروت و. وی چې ورغلم یو مار و مار او خلق په تماشه و. وی خلکو وی جاءت هغه دې راله اجدها راله. وی په دې سرونو کې ګرځېده او دغې ګورنر عبیدالله ابن زیاد دا سپرې کړی سر په دې سپمو کې به ننوته. غیبه به شوه. نو بیا به تېره ووت نو لا بړه نو بیا به دا اجدها راله. خلکو وی قد جاءت هغه د بیا راله او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد د ګورنر په دې سپمو کې ورننوت. وی څو ځله مې ولیدله چې په دې سپمو کې به یې ننوتېدله. بدل خدای نه پرېږدي د رسول الله مبارک. نو څه به ته شهید کې په ظلم او تا به خدای پرېږدي؟ یو انسان چې شهید کې نو خدای دنه بدللی پرېږدي دی نه. یو مسلمان چې مړ کې مسلمان پرېږدي دی نه. بیا د رسول الله مبارک نو څه حضور پاک فرمایلی دی فاطمة سیدة نساء الجنة. فاطمه د جنت په سردارانو کې سرداره ده. والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. او حسن و حسین د جنت د ځوانانو سرداره دي. کوم انسانان چې په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي د هغې سرداران به دا دواړه. او رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل چې څوک د حضرت حسن و حسین سره مینه کوي دا ما سره مینه کوي الله سره مینه. او چې څوک د حضرت حسن و حسین سره بغض کوي دی ما سره بغض. او چې ما سره څوک بغض کوي الله سره بغض کوي. حسین مني وانا من حسین. ما ته نږدې دی زه ده ته نږدې یم. د یو بل جز یو ټوکړې یو. حسین سبت من الاسباط. اوهو دومره قدر عزت یې دی لکه د ډلې چې سړی قدر کوي. یو لویه ډله ده دنه به خدای پاک بچی پیدا کوي. یو لویه ډله به خدای پیدا کوي د دې. هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه جنتیانو د ځوانانو سردار چې رسول الله مبارک د نجران عیسایان راغلي د نجران. نو پیغمبر علیه السلام سره باسونه شروع کړل. نو فیصله په دې وشوه چې مباهله وکړو. مباهله څه ته وایي؟ لکه تا ته یو سړي وي ده په حق یم او ته وایې زه په حق یم. نو هغې دپاره قانون دا دی چې ته به هم خپل بچي راولې به هم راولې، ته به هم ښځه راولې پردکۍ به هم راولې او جومات کې به کښېنې او خیره به وکړي. که زه په حق یم داسې به ووایي. نو خدای پاک دې تباه کې او که دې په حق ایمان داسې به ووایي. نو حضور پاک هغه عیسایانو ته ویې راځئ چې مباهله و. تاسو کښېنئ زه هم خپله ښځه بچي راولم. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا. زه تاسو هم ښځه بچي راولئ زه به هم راولم. او په دې میدان به کښېنو ښې ثم نبتهل فنجعل لعنة. بس الله ته به جړاګانې وکړو او خو به وایو چې خدای څوک په حقه دی هغه بچ کړو چې په ناجایز دی نو خدای ته یې تباه کړو. هغې ویې ټیک. رسول الله مبارک څوک راوستل؟ حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسین. وفي روایت یو دی کې د علي نوم هم راځي او څادر یې ته ګیر چاپېره راتاو کړو. وی راشئ تاسو هم راشئ اوس به پته ولګي. هغې ویارېدل نجران عیسایان وی نه 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 توبه دا جل کړه. حضور پاک وفرمایل که دې ما سره دا مباهله او دا خیره کړې وه اور به راغلی غونډ به یې سوځو. څادر کې ځان سره دا بچي غېږ پټ کړل. حضور پاک یو ځل وی اللهم هؤلاء اهل بیتی. دا زما اهل بیت دی فطهرهم تطهیرا. یا خدای دوی خو د ګناه او د هر قسمه مصیبتونو جنجالونو نه پاک نه خدای. یو ځل یو صحابي فرمایي چې رسول الله مبارک په لاره ته وی د حضرت فاطمې دروازې مخکې ودرېده او فاطمې له اواز وکړه لورې ما بچي راولېږه. نو لږ ایثار شو. وی زه پوه شوم چې لمبی یې. نو فاطمې دواړه ولمبول، امیلونه یې وله غاړه کې واچول، جامې ورته واچول او بیا را پرېښودل بار. وی رسول الله مبارک په تکیې ناسته او لاسونه یې ورته ارت کړله او دوی را منډې کړې حضور پاک ته ورته غاړه وته. څومره مینه. دغه د مینې بچي د کربلا په میدان کې شهیدان اوبه یې غوښتلې اوبه هم ورته میلاو نه شوې او د خپلو خویندو د لوڼو په میاس کې غریبانان لاړل شهیدان او سرونه ترې پرې کړلی شو. دا د عاشورې په نو د عاشورې ورځ سپېره نه ده. هلکه جمعې په ورځ چې څوک مړه شي د جمعې ورځ بختوره ده او دا سړی بختور دی. جمعې ورځ خو سپېره نه ده که نه.
عرفې پر ورځ څوک مړه شي نو ته به څه وایې چې د عرفې ورځ سپېره ده؟ نه، دا سړی بختور و چې خدای د عرفې ورځ ورکړه، نو ورځ سپېره نه ده. حضرت حسین بختور و چې بختوره ورځ ونه خدای پاک ورکړه. حضرت حسین الله ته خوښ و چې الله وله شهادت ورکړه او بهترینه ورځ وله خدای پاک ورکړه، دا شورې ورځ. بعضې خلک په دې ورځ باندې دي او په قبرونو وباد چې دا په شریعت کې ګناه ده. څوک په قبرونو مسرور دا ده چې دا په شریعت کې ګناه ده. څوک قبرونو له ځي وی حسن او حسین وی تږي تلي، حسن خو نه دی خو یوازې حضرت حسین، نو چې تږي تلي دي نو په قبر وباد نو هلته رسي څه. دا د خلکو رواجونه دي، دا به نه کوي. بس دوه څیزونه په دې ورځ باندې د پیغمبر مبارک سنت دي، یو روژه نیول خو نهم هم ورسره ونیسئ، او یو خپلو بچو له په دې 10مه ورځ باندې پراخه روزې ورکول، او د حضرت حسین شهادت ځان ته رامخکې کول چې د حق دپاره او د باطل مقابله کې سر یې جوکاو نه که ټیټ یې نه که یزید ته سر یې ټیټ نه که، سر یې اوچت که او دنیا ته یې وښودله چې په ما کې د خپل نیکه وینه ځلیږي، زه باطل ته سر نشم ټیټولی. سر دې کټ شي خو باطل ته به ټیټ نشي. قرباني یې ورکړه، عظیمه قرباني. نن په دنیا نه هغه قرباني یادوي. نو زما وروڼو دا شورې دا ورځ د غم ورځ نه ده، په هغوی غم راغلی دی بېشکه. نو هسې که د سړي زړه ته دا راشي چېرې ډېر زوی ظلم حضرت حسین سره شوی دی، نو خامخا د انسان زړه دردېږي. د جمعې په شپه څوک شهید شي او مړ شي نو زړه ته هغه درد راځي، غم زړه ته راځي، خو دا به نه وي چې ورځ سپېره ده، دا به نه وي چې دا شورې ورځ سپېره ده یا میاشت سپېره ده. خامخا به چې د پیغمبر په نوسي څوک دړمن نه شي، څوک په څه به دړمن کېږي. خوله له خامخا هغه درد راځي. خو زمونږ کار څه دی په دغه کې؟ هغه دی چې کوم رسول الله مبارک کړی دی، بس صحابه و کړی دی، هغه به مونږ کوو. نو انشاءالله نهمه لسمه چهارشنبه او زیارت راځي، روژه به نیسئ انشاءالله، او زنانو ته مو وایه چې روژه ونیسئ. او دویم دا دی چې په 10مه ورځ زیارت په ورځ باندې خپلو بچو له پراخه روزي ورکړئ. بس دا 2 سنتونه دي. هسې خو عام که څوک خیرات کوي د دې ورځې تخصیص پکې نشته، اوکې د حضرت حسین رضی الله عنهم او د کربلا شهیدانو پسې خیرات وکړئ، خو دا نه چې دغه خاص ورځ به یې کوو په بل ورځ به یې نه کوو. ډېر خلک په دغه خاص ورځ باندې شربتونه کیرو، نه په شریعت کې د ورځو تخصیص نشته د خیرات لپاره. خیرات هر وخت کولی شي او د خیرات ثواب خړو ته هر ټیم رسیدی شي. په هر کې دا خو مې د دې ورځې متعلق او د دې میاشتې متعلق یو څو خبرې درته وکړلې، خو ضمناً مې دا ټکي هم درته ویرونو چې مسلمان سره بغض مه ساتئ، مسلمان سره حسد مه ساتئ، د مسلمان د وینې په باندې خپل لاسونه مه ککړوئ د پیسو دپاره، دا کار مه کوئ. یو ورځ به الله له ورځئ بیا به څه کوئ؟ هغه ژوند ختمېدو والا بیا نه دی. دا خو که په لوږ هم تېره شي نو ختم به شي، دا خو که بې موټر هم تېر شي نو ختم به شي، لیکن هغه زندګي د قبر بیا ختمېدو والا